تاسې به باور ونه کړئ خو یوه الوتکه چې د 1955 میلادي کال راهیسې بېدرکه وه ناڅاپه 30 کاله وروسته په بل هوایي ډګر کې ښکاره شوه له پیلوټ سره له مسافرینو سره او داسې ښکارېده چې دوی لا هم فکر کوي همغه ورځ ده. د 914 فلایټ کیسه ده. یو بوینګ 228 الوتکه چې د نیویارک څخه میامي ته روانه وه د 1955 میلادي کال د جولای په 2 تاریخ د سهار په 9 بجې د الوتلو لپاره چمتو شوه. په الوتکه کې 50 مسافرین، 4 د الوتکې عمله او یو تجربه کار پیلوټ و. هر څه عادي روان و، هوا صافه وه او الوتکه له نیویارکه پاڅېده. خو څه پېښ شول؟ یوازې 3 ساعته وروسته باید الوتکه میامي ته رسېدلې وای، خو الوتکه هیڅکله هلته ونه رسېده. د میامي هوایي ډګر ته یې سیګنالونه بند شول، راډیو یې چوپ شوه او هیڅ رادار ته نه ښکارېده. پلټنې وشوې، د سمندر، ځنګلونو او ممکنه لارو پلټنه وشوه، خو هیڅ نښه پیدا نه شوه. فکر وشو چې دا الوتکه یا خو په سمندر کې لوېدلې ده یا هم چا اختطاف کړې. بالاخره د فامیلونو او چارواکو لپاره دا یو دردناک پای و. الوتکه او مسافرین ورک شول د تل لپاره. خو دلته کیسه نه ختمیږي. یوه بله ورځ 30 کاله وروسته د 1992 کال د سپتمبر په 9مه نیټه د وینزویلا په کاراکاس ښار کې د هوایي ډګر کارکوونکي د یو عجیب شي سره مخ شول. د رادار پر سکرین یو زوړ ماډل الوتکه ناڅاپه ښکاره شوه. دا یوه 1950 ازمویل شوې موډل الوتکه وه، خو ټول ماډرن الوتنې له ډیرو کلونو راهیسې بدلې شوې وې. پیغام ورکړل شو، راډیو ته تماس وشو. 914 فلایټ څوک یې؟ تاسې چیرته ځئ؟ دا د کاراکاس هوایي ډګر دی. یو زوړ غږ راغی. موږ د نیویارک څخه روان یو د میامي په لور. دا کوم ځای دی او څه وجه ده چې ټول شیان بدل ښکاري؟ کارکوونکي حیران شول. بیا یې وپوښتل تاسې کوم کال روان یاست؟ پیلوټ ځواب ورکړ 1955 میلادي کال. کارکوونکي ودرېدل، ټول شکي شول چې دا څنګه کیدای شي. الوتکه په هوایي ډګر کې ښکته شوه. ساتونکي راغلل، ژر امنیتي ډلې راوستل شوې. کارکوونکي چې الوتکې ته نږدې شول مسافرین زاړه فیشن جامو کې وو. پیلوټ هم زوړ یونیفورم اغوستی و. دوی ټول حیران وو. خو یوازې څو ثانیې وروسته پیلوټ ناڅاپه ښیښه وتړله، انجن یې فعاله کړ او الوتکه بیرته والوته. مخکې له دې چې څوک څه وکولی شي الوتکه له سترګو پناه شوه د تل لپاره. د ځینو د باور له مخې دا الوتکه د وخت له لارې ټایم ټراول کړې وه، یعنې له یوه زمان څخه بل ته تللې وه. نور ویل دا ممکنه ده چې دوی یو بل موازي واقعیت ته تللي وي یا هم د یو بل بعد څخه راستنېدلي وي. خو دا ثابته شوه چې د رادار ثبتات موجود دي. د هوایي ډګر راډیوي مکالمې ثبت شوي او د ځینو کارکوونکو شاهدي هم لیکل شوي. کله چې د میامي په هوایي ډګر کې د پیلوټ نوم وکتل شو، هغه واقعا همغه سړی و چې 30 کاله وړاندې ورک شوی و. آیا دا امکان لري چې وخت مات شي؟ آیا دا امکان لري چې انسان یو بل زمان ته ولاړ شي؟ آیا دا یوازې یوه دروغجنه کیسه ده که نه یو رښتینی راز چې پټ ساتل شوی؟ تاسې څه فکر کوئ؟ خپل نظر کمنټ کې ولیکئ او ویډیو له یاده مه باسئ. لایک، شیر او سبسکرایب وکړئ ځکه دا یوازې پیل دی. داسې به نورې عجیبې او رښتینې کیسې هم واورئ.